كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. په پای کې هر څوک د مرګ خوند څکونکی دی او تاسو ټول د قیامت پر ورځ د خپلو پورا اجرونو مندونکي وریالای اصلا هر څوک دی چې هلته د دوزخ له اوره وژغورل شي او جنت ته ننویستل شي. پاتې شوه دا دنیا دا خو صرف یو غولونکی شی دی. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. اے مسلمانان، تاسو به مال او سر دواړو په ازموینه کې واچول شي او تاسو به اهل کتابو او مشرکانو څخه ډېرې زورونکې خبرې واوري. که تاسو په دې ټولو حالاتو کې د زغم او له خدای ویرې په چلن ثابت اوسئ نو دا د سترې حوصلې کار